بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنس إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. رواه البخاري ومسلم. عايزانا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد دی، فرمائی کچیر د یو مسلمان ورور درې بچان، یو مسلمان ورور درې بچان در ځوانۍ مخکې مړه سولو، یعنی کشنی بچان دي یا کال یا دوه یا پنځه یا 12 چې ځوانۍ ته نه رسېدلي، اکلونی یا کزامنی د الله رسول فرمای الا ادخله الله الجنه بفضل رحمته اياهم. رواه البخاري ومسلم. الله رب العزت به د دغه بچانو بابا او اده په خپل فضل او په خپل رحمت باندې جنت لره بیاي. عايزانو دا چې چا دا ستړی ساعت لیدلی هغه ته پته ده، چې نی لیدلی هغه تر اورېدو تر حده پورې مطلب دی محسوسولی سي. زموږ ته ډېر داسې مطلب کورونه سته چې په هغه کې د زنانو یا د مطلب پلار اولاد چې دی هغه نه پایي، مطلب یا خو د ادې په خېټه کې چې مطلب مرګ ته رسېدلی یا پر 40 باندې یا پر کال باندې یا پر 15 باندې، دا رقم بیخي ډېر کورونه سته. د دې څه علاوه هم داسې سته چې الله رب العزت و چاته اولاد ورکړی بیا یې بیرته ځینې اخیستی یې. د الله رب العزت په دربار کې پر هر موړ، پر هر مشکل، پر هر مصیبت باندې الله و خپلو بندگانو ته اجرونه چې دی هغه ورکوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای چې کله ستاسو مطلب ته په جیب کې ګرځې، مثال به درکم، تسبیح راواخله، چابیانې راواخله، پسې ګرځې چې یاره زما تسبیح څه شوې، دورې د الله رسول فرمایي دا ستا پر دې پریشاني هم الله ته ته ونې کې درکوي. صحیح سلو؟ یعنی ستا د چوټو تسمه وشلې ده د ګوټو، نو ته دا چې ورته ودې کتل چې یاره دا زما د چوټو تسمه وشلې ده د ګوټو هر څه چې دی، د الله رسول فرمایي پر دې هم الله وتا ته اجر درکوي. ولې؟ ځکه پر تا مشکل رالی، پر تا مصیبت رالی، خو شرط به دای په دې مشکل مصیبت کې ته به د الله و طرف ته متوجه کېږي چې د الله له جانبه مشکل رالی، د الله له جانبه مصیبت رالی. نو چې بیا کله مشکل او مصیبت د الله له جانبه راسي او ما او تا خدا نه خواسته بلکې هر څوک راوخت هغه ته لمونځ وکوي ورور ژر مې راسي هغه رقم. نو خبره دا ده چې د الله په دربار کې به ته چیش کوې، ته به د الله څخه دا غوښتنه کوي چې الله ته خو ډېر مهربانه ذات دی، پر ما دې دا مشکل راوستی، نو ته ما ته پر دې اجرونه راکړه. جنت یوازې پر نیکۍ نه دی عزیزانو، لمنځونه کوه، زکاتونه ورکوه، حج دی، عمرت دی، جهاد دی، تبلیغ دی، علم دی، نه دا خبره نه ده. و ډېرو انسانانو ته به الله رب العزت جنت خالص د مصیبت د وجې ورکوي، خالص د مصیبت د وجې به الله رب العزت ودته ته جنت ورکوي. نو لہذا د الله رسول فرمایي وای چې کله یوه زنانه راواخله یا سړی راواخله، دته الله رب العزت اولاد ورکي، یو راواخله بل راواخله بل راواخله، تر ځوانۍ مخکې هغه وفات سلو، د الله رسول فرمایي تا ته به بغیر لدې چې تا ته مطلب ثوابونه درکي یا بغیر لدې به الله رب العزت و تا ته جنت چې دی هغه درکوي. ثواب خو مطلب یو حد یا ډېر یا لږ، جنت چې دی هغه پای دی، هغه منزل دی، هغه آخرت ځای دی. ورنده یو سړی راغلی، دا میانو کله د عقل د خوا هم ډېر پاته خلک او جنجالیان وي،
نو ما ته پرون وایي مولوي صاحب تا دعا وکړله په دا بیان کې تا خالي پښتنو بلوچستانو ته وکړه تا به ګرد مسلمانان یادول ما ورته ویلې ته یو تورې زده که ما بیان هم پر دغه بلوچستانو پښتنو نو ما ځکه دعا دا وکړه یو سړی مطلب د هسپتال مریضان یادوي بیا د وی الله ته شفای کامله ور نصیب کړي ابل پر ځخ کې دا مه وایه چې په کورو کې نه جوړه دي هغو ته هم دعا وکړه نو زما مجلس چې دی هغه د پښتنو د بلوچستان په حواله او نو مال خدای دې هدایت ورته وکړي بیا راته وایي مولوي صاحب یو خبره پوښتنه درڅه کوم وکړه پوښتنه وکړم وایي دغه امام چې کله مطلب دا موږ چې اوس په امام سنیت تړو زه خو دا وایم چې زما اقتدا په امام پسې ده دا امام بیا څه شي وایي یو پوښتنه یو سوال دی پوښتنه دا ده چې زه ناپوه یم ناخبره یم ته مې پوه کړه سوال دا معنا ده چې نو زما د خوا خو سوال دی نو ونیسه ته څنګه کیسه لرې ما ورته ویلې ته چې په بس کې کښېنې ستا خو اقتدا د هغه چې دغه ډریور دی اوس په بس چلی دا به ما مطلب زه ځم د دې بس بیا نیت څه شي ډریور نیت څه شي هو د ډریور نیت چې دی هغه منزل دی ما زما خو منزل دی وځه دی وای ما د یو ملا زه پوښتنه وکړه هغه جواب نه سره کولی ما لا هغه هم دغه شی لکه ته چې صحیح سلو نو خبره دا ده چې کله یو سړی ته مشکل ورسېدی پریشانی رااله خاص کر د اولاد په حواله راواخله د الله رسول فرمایي که پر کوچنیوالي ستا بچان مړه سو خدا مکه خدا مکه خدا مکه الله دې ګر سره نه کوي الله دې هر مسلمان وساتي نو د الله رسول فرمایي بیا په نتیجه کې الله وتا ته جنت درکوي د جنت د اولاد ستړی خو نو خالي بابا وادي ته معلومیږي دا چې ودونه نه لري دا خو د جهان بیا عقلاني ولا که په مور پوهېږي یا په پلار پوهېږي بس دی په فیسبوک ډېر پوهېږي په ټیک ټاک ډېر پوهېږي موټرسایکل پر یوه پایه چلاوه پر دې خرطوبي ډېر ښه پوهېږي صحیح سلو نو هلته د بابا او د ادې ځان ته لوی داستان دی الله چې چیرې هم د خپل ځان غویلی دی چې ته زما عبادت کوئ زما فرمانبرداري کوئ هلته د بابا او د ادې هم ورسره ویلي د بابا او د ادې دې هم ورسره ویلي دي هغه ډېره لویه مسله ده او ډېره عظیمه مرحله ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک شنی بچی ابراهیم د 18 میاشتو چې وفات شو د 18 میاشتو پیغمبر علیه السلام دومره پریشان حالانکه هغه عظیم دومره عظمت الله ورکړی و چې دا اوم ځکو اسمانو برداشت نه درلودی لیکن محمد رسول الله هغه وحی راواخله هغه قرآن راواخله هغه برداشت الله ورکړی و لیکن چې کله د بچي ځای رالی بیا ډېر ژړلم تر سترګې اوښکې هم ډېرې بهېدلې نو بیا وایي په جنازه کې مستدرک حاکم یو حدیث نقل کړی په جنازه کې په لڅ پښو روان جنازه کې په لڅ پښو روان او دا ډېر ګران داستان دی او دا ډېر لوی مشکل داستان دی عجبه بله درته کوم شواهد النبوه والا یو حدیث را نقل کړی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک یو ورځ پر یوه زنګانه مطلب خپل بچی ابراهیم راواخله پر بل زنګانه باندې امام حسن یا حسین کشنیانو دا ناستو چې ناستولو نو جبرائیل امین علیه السلام راغلی ورته ویلی چې الله فرمایي په دې دوه کشنیانو کې یو کشنی درڅه اخلم کم کشنی درڅه واخلم خوښه ستا خپله ده په دې دوه کشنیانو کې یو کشنی درڅخه اخلم لمسی قرباني کوي که بچی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بچی ابراهیم چې دی هغه قرباني کوي چې مطلب دی نه وي بیا چا پوښتنه ځینې وکړه چې نو یا رسول الله تا زوی قرباني کوئ ولې د لمسی نه قرباني کوئ لمسی تا ولې نه قرباني کوئ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل زما د زوی ابراهیم غم زما پر زړه تېرېدی او د لمسي غم مې د فاطمې رضی الله تعالی عنها پر زړه تېرېدی صحیح سو ورې د المسیح غم د فاطمه پر زړه تېرېدی نو تر فاطمه تر زړه نو زما زړه ډېر ښه دی مې زوی پر ځان تېروم په دې خبر ستاسو سر خلاصېږي که نه خلاصېږي که مې سر په خلاصېږي خو ډېره ښه خبره که نه زه هسې وخت ضایع کوم نو پیغمبر علیه السلام وایي چې نو فاطمه زهیرېږي د هغې دا ښه دی زه زهیر سم دا د اولاد لویه خبره ده د اولاد امام غزالی صاحب فرمایي یو حدیث را نقل کړی دی وایي د انسان داسې ګناوې شته چې نه په جهاد نه په تبلیغ نه په حج نه په لمانځه نه په تلاوت په هېڅ شي الله نه معافوي
ما سوا د اولاد د پریشانی د اولاد چې کومه پریشانی ده په هغه پریشانی الله د ګناهونو معاف کوي چې د اولاد د وجې سړی پریشانی بیا خو پریشانی بیخي ډېره ده یا واده یا کوزده یا تعلیم یا بل نو ډېرې پریشانی شته د الله رسول فرمایي مسند امام اعظم حدیث نقل کړی عجبه خبره ده و یو سړی د بچانو د پاره سهار ووتی ولاړی یو ګوله پیدا کم یا ریړۍ والا یا رکشې والا یا ډریور راواخله یا د بسانو والا هر سړی ستړی ستومانه مطلب راځي خپل کور ته نو دی سار ولاړی منډه ترنډه الله ماښام نه بېرته رالی نو ماښام چې دی رالی خپل کور ته نو ستړی هم دی یا څه پیدا کړي یا نه پیدا کړي د الله رسول فرمایي دا دی چې پر دا بستره باندې پرېږدي نو ستړی یې ډېر او پریشان مې د دې اولاد د وجې تعلیم یې څه په وکما کتابونه یې څه په وکما او د هغه رقم سوزکي کرایه نو ډېرې خبرې دي د الله رسول فرمایي چې یو سړی د الله په لاره کې مجاهد شي مجاهد یو کافر را ولاړ شي مجاهد زر واره په توره باندې ووي زر واره نو قیمت یې جوړېږي یو اسرائیلی یهودي را ولاړ شي یو د فلسطین مسلمان زر واره په توره ووي کیمیا سوه یا یو کشمیری مسلمان دی مجاهد دی هلته هغه هندوان را ولاړ سولو هغه دغه مسلمان یې ټوکړې ټوکړې کوي یعنې زر واره په توره باندې ووایي دا څو ثواب الله ودې مجاهد ته ورکوي څو ثواب ورکوي الله رسول فرمایي په خدای دې مې قسم یې تر دې مجاهد و هغه بابا ته الله ډېر ثواب ورکوي چې هغه د اولاد د وجې پریشان دی چې هغه د اولاد د وجې پریشان دی څنګه ستړي خبرې دي او څنګه ستومانه خبرې دي او څومره انسانان په دې حواله باندې غافل دي دا مور پلار نه دي زما خبره ګوره بله خوا ته ولاړه که څنګه خبرې م ډېر دي علما فرمایي وایي که چیرې د یو سړی مسلمان دی او پلار یې کافر دی که دې پلار ورته ویلی چې ما کلیسا ته بوزه ګرجه او کلیسا و هر ځای چې کوم دی د عبادت نو بیولی نسی هلته که دی عبادت وکړي په خپل کلیسا او په ګرجه او په بل کې دی په دروازه کې ولاړ دی زوی ته یې ورغږ کړي چې راسه ما کور ته بوزه زوی به ورځي پر ورژه بیا راخلي زه بوزه کور ته دا نه ورته چې زه مسلمان یم زه تبلیغي یم زه حافظ یم زه عالم یم زه پلانه یم یا ته کافر یې د پلار دومره لوی حق دی نو بیا چې یو سړی راولاړ چې خپل پلار پر دا مخ ووایي هغه به څنګه کیسه یو سړی راولاړ چې پلار ته وایي ته خپل کار کوه زه به خپل کار کوم هغه به څنګه کیسه یو سړی راولاړ چې پلار ته وایي ما ته بیش راکړه که نه زه ستا سره ژوند نه تېروم هغه به څنګه کیسه نو سپي ښه دي که دا رقم اولاد ښه ده سپی به زه پر بې یې پر بې به یې که نه منئ نو ټیک ده صحیح ده زه ښه منم د الله رسول فرمایي ما من مسلم یموت له ثلاثة لم یبلغ الحنس درې بچان د انسان د یو مسلمان داسې مړه سو چې هغه له ځوانۍ ته نه ورسېدلي په کوچنیوالي یا د 5 میاشتو یا د 5 کالو یا د 10 کالو نو الله رب العزت ما سوا له جنت بل شی وده ته نه ورکوي ما سوا له جنت او دا بل نسائی شریف حدیث دی پیغمبر صلی من احتسب ثلاث من صلبه دخل الجنه کچيري یو سړی د ثواب نیت پکې وکړي د ثواب چې الله پر ما مشکل راوستي بس یا الله ز ثواب غواړم دلته الله رب العزت ودته چی شور کوي نو دخل الجنه دا ولاړی جنت لري دا ما چې مرسو خو مسلمان دي کلمه وي دا به جنت لري یو زنانه ولا فقامت امراه فقالت او اثنان یا رسول الله کدوا بچان د چا مرسو بیا د الله رسول فرمایله او اثنان او ټک کدوا مرسوم دا خبره ده نو قالت امراه يا ليتني قلت واحده اي کچیر کش کی ما د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پښتنه کړي وای غو څنګه وای وز دې خدا پښتنه نه ده کړي بل چا بیا کړي دا غم دا خبره ده یو بچي مړ شي هم دا خبره ده حتی د الله رسول فرمایي ک بچي خالص سقطه بوله دا ټوکړه بوله بیا د بيد ډیره معافي کښنی زایسي پیدا کېدو ټیم نه میاشتې نه برسوي د کښنی پر اتمه میاس پر شپږمه میاس پر شپږمه میاس باندې ضایع سلو صحیح سلو مطلب مشکل رالی پر دغه باندې لا هم الله رب العزت د غمره وزن اجرونه ورکوي پر دې باندې هم الله د غمره وزن او د غمره اجرونه چې دی هغه ورکوي الله رسول فرمای ما من مسلم يموت له ثلاث من الولد لم يبلغ الحنس الا تلقوه من ابواب الجنه الثمانيه من ايها شاء دخل رواه ابن ماجه الله رسول فرمای کله چا داسې بچان مرسلو چنيان نو بیا پدې کې د چی شولو
نو بیا به دا کوچني بچیان د جنت په دروازه کې ورته ولاړي صحیح سلو د جنت په دروازه کې به ورته ولاړي 8 دروازې د جنت چې زړه یې غواړي پر هغه دروازه د جنت لره ولاړ شي زړه یې غواړي د دې مور پلار اوس به یو سړی وایي چې یاره د کشنیانو دغه اجر دی نو د غټانو به څه اجر دی د کشنیانو دغه اجر د غټانو به څه اجر دی خبره داسې ده چې سړی ته الله رب العزت پر 2 رکعاتو نفل څو ثواب ورکوي نو پر 100 رکعاتو بیا څو ورکوي دا خو موږ دې ټوله منو چې پر یو ور په صدقه او خیرات څو ثواب ورکوي نو که بیا 100 په خیرات کې هغه څو ثواب نو چې یو ماشوم د یوې میاشتې دی پر هغه الله دومره اجرونه سړي ته ورکوي نو چې د 13 کالو بیا به څنګه خبره وي د هغه ګرس د الله رسول ثوابونه نه دي یاد کړي چې هغه څو ثوابونه دي صحیح سره د هغه څو ثوابونه دي په هغه کې خو بیا نور لوړ خبره سواله د عثمان رضی الله تعالی عنہ به د خپل بچی ټینګ په غوځي کې نیولې کښنی بو د څونه پر ما ګرانیږي د غمره چې بیا کدی مړ صلی الله به ما ته اجرونه راکړي د غمره به الله ما ته اجرونه راکړي الله دې هر مسلمان وساتي د سر دشمن دې مله الله وساتي زما په خپل ژوند کې په درود 40 کال عمر کې ما تر ټول ستړي ورځ ما د خپل ورور ولیدل چې حال را لې ستا ورور داسې ده تر دې مې ستړي ځي د خپل بابا ولیدل منځل را روان مسجد کې دی پروت از ما کښنی ورور حافظ الیاس پروت وزي مسجد ته په شنه دی خبر ز په منډه ورل مرته ودرې مال دا مشکل دی دول څنګه مال داسې موټر بیا ولاړ پر نپل ودرې دی ولاړ پر نپل ودرې دی دا د دعوت او تبلیغ دا شی وشولې چې غکړې نه دی ګریوان نه دی چرلې دور درس کلن ځوان ماجګر ووتی ماشام روزمات لري بیا په وینو سره سېسلو لاړې پر نپل ودرې دی تر دې ستړي محل ما خپل دې خبره وله تر دې ستړي ځي ما د خپل ورور بچان خبره صحیح سو دا ډېر ستړي خبره ده الله اکبر الله دې زما د سر دشمن خو الله په خبر دې زخنه بغل څوک دی او الله دې پراغم نه راولي مسلمان نه زما دوست زما یار زما قریب نه زما عزیز نه زما د سر دشمن نه دی هر څوک چې دی مسلمان دی که کافر دی الله دې نور باندې راولي دا دونه ګرانه خبره ده او دونه ستړی ځای دی او دومره مشکل ځای دی خیر نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا بچان به د جنت په دروازه کې ورته ولاړي چې زړه غواړي پر هغه دروازه دی جنت لره ولاړ شي چې زړه غواړي پر هغه دروازه ډېر انسانان داسې دي الله رب العزت په خالص د اولاد په خاطر اولاد د پریشانی د وجې به جنت لره وي اولاد د پریشانی چا اولاد مرسو د چا د مطلب لور کونډه سوا بل چا د طلاق سول ډېر ستړي مسلې دي ډېر ستړي په تر ټولو چې بې غمه دی هغه بې عقل ځوان دی نه هېڅ نه په خور پوهېږي نه په ورور پوهېږي نه په مور پوهېږي نه په بابا پوهېږي چې ښځه ور وکړي داسې به پوهېږي لکه سپی په خپلو کوچنیانو څنګه به داسې بیا به پوهېږي په مور پلار نه پوهېږي په ورور خور هم نه پوهېږي بس په بچیانو بیا دی داسې الله پوه کړی هغه بیا ځان ته بل داستان دی یوه زنانه وه هغه راله پیغمبر علیه السلام ته ویل یا رسول الله ته ماته دعا وکړه زما اولاد نه پایي ما درې کوچنیان فلقد دفنت ثلاثه یا رسول الله ما درې کوچنیان ګر سب کوچنیوالي مړه سوي دي هغه ما پټ کړي ته ماته دعا وکړه چې آینده الله رب العزت زما اولاد چې دي هغه وپالي پیغمبر سم پښتنه جن وکوي ادفنت الثلاث درې کوچنیان ته دفن کړي قالت نعم قال لقد احتضرت بحذار شديد من النار د الله رسول فرمایله د جهنم داسې زورور دي د جهنم دروازه پر ځان بند کړله چې هغه سینه بیا څوک نسی بندولای داسې د جهنم ور د ځان د پاره بند کی تا ته نسی درسېدلی دغه ستا درې بچان به ستا د جهنم په مابینځ کې چیش راسي دیوال راسي دیوال په اخاخونو دیوال سوځل کیږي د دې د معنا نه د چکنیان به سوځل کیږي معنا دا ده لکه چې دیوال په مابینځ کې راسي ګردې خبرې ورکې سي داسې دا بچان به ستا د جهنم بچان هم په جنت کې در سره وي بچان هم په جنت کې در سره وي څونه د الله رسول ته ویل یا رسول الله ته ماته دعا وکړه چې د چا اولاد نه پای الله رب العزت اولاد ورکي چې هغه وپالل سي الله رب العزت څوک زامن نه لري زامن دی ورکي صالح زامن دی الله ورکي د خیر زامن دی الله پکې ورکي د خیر توري پکې وایي سیده
سړی ویل چې زموږ ته ښځې وایي اولاد یې غوښتي خیر یې نه غوښتي د خیر تورې ورسره ضروري دی یو سړی مړ سلو سپین ږیری سړی مشر سړی ډېر الله دې جنت الفردوس نصیب کړي هغه ما ته ویل مولوي صاحب زموږ ملګري په کلي کې ول نو هغه 15 زامن بو ما اکثره دا خبره زه کوم په بیان کې نو هغه بیا د پلار سي چا پښتنه وکړه پر دنیا یو ارمان لري ولې یو ارمان لري ول څه ارمان لري ول لازم چې ځوانان زامن د دې جنازې وي نو دغه یو ارمان لري نو اولاد خیر نو وو خالي اولاد بسړی نه غواړي د خیر توري ډیر ضروری دی خامخا به غواړي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ويقال لهم دخول الجنه د کشنانو ته د قیامت پر ورځ زبلار سره جنت لره فيقولون حتى تدخل اباؤنا دراسات موږ نو تر څو موږ پلارون مور نه راغلی هغه نه فيقال لهم ادخل الجنه انتم واباؤكم بیا ورته ورس زمور پلار دم پیدا ک تم لار سمور پلار دم جنت لره ولارسي دا سوال کتاب خبر کشنانو ته کشنانو سره حساب نه کیږي حتی بعض علما فرمایي چې د کافرانو کشنیان نه دي دا هم په قیامت پر په جنت کې د جنتیانو خادمان به یو حدیث کې دا چې راځي صحیح سره اوس په د کشنیانو ته الله فرمایي زی جنت لره نه نوځي یا موږ نه نوځو ول نه نوځي زما مور پلار کوم دي چې مور پلار نه زه نه ځم اوس دای نه چې د کشنیان سپینستر کې دي دای نه چې د کشنیان زور ور دي دای نه چې الله رب العزت نعوذ بالله عجز دي لدی خبرې سره دا الله رب العزت د بخښلو باندې غواړي بخښلو باندې نه چې جنت لري یا نه ځم کنه د جنت راوتی څنګه نه چې جنت یا نه ځم ولې نه چې زما مور پلار کوم دي اور سم مور پلار پیدا کنو ګرځه الت مور پلار پیدا کړلو بیا مور پلار د ځان سره روان کی ځپ مخه د شسه جنت له دا کله دا چې کله خدا نه خواسته د چا اولاد نه مطلب مرسوي پکښنیواجی د الله رسول فرمایي وچ دې ته نه وای چې اولاد یې نه کیږي وچ دې ته ویل کیږي چې پکښنیواله بچا نه یستولي نه ذخیره کړي صحیح الله دې ارڅوک وسای الله دې په خپل فضل وبخښي ګرځي خبرې د فضل دی الله دې په خپل فضل وبخښي الله دې وساتي چې چاله راغلي دا غوته دې الله رب العزت بیا هغه جنتونه ورکړي چې کوم د الله په علم او په قدرت کې دي نو دې ته وویل چې یقال مدخل الجنه زي جنت تر ولار سي فيقولون دې ورته حتى تدخل اباؤنا نه در څوز ما بابا وا دې نه موږ نزو فيقال لهم مدخل الجنه انتم واباؤكم زور سمور پلار دې پر بارډر باندې نه دا بارډر د ازمشتي دې بارډر دا چې کله څوک راوړي کله پلار جن لري کې کله مور جن لري کې کله کور والا جن لري کې یو پریز دی بل پاتې سي انا یو زاري ورته وکي دا پلار دی دا میا دی دا می کور والا دا زاري کوي او ځا کوم د سره بوس سیستا تذکرہ یو در سره دا و یاس درې بیا ورته وي زبر دین سره بو داسې د جنت خبره هم دا خو د ذلت زیدي دا مخالي مثال درکې د دې خبره نور دی نه چې الته بسړی د غي ذلیل دی دلته خو ذلیل دی هر څو عزتمن سړی راځي هغه ذلیل کیږي څه د پر راځي چش دی د قندار دی خلک ستا غوي ګر دنیا ملدل د کوټه مینه دل دی نه وینم ځکه تزما زکټلر د خپل عزت په نلامون بیا در زمانو څه د پڅرا پیښه ده ول د لوج مرسه دلته مرسه د تنجم مرسه د علاج د لاسم مرسه شي عزتمن خو مرسه پروانه دا څه خبره ده شزه پرې وځغلې او بیا زموږ ټکسیان والا نه الله اکبر استغفر الله ستا سره خپل بچان در سره یو غټه موټه به در سره یو کور والا په هغه موټر کې در څخه شي نه یې تا به دا بل موټر هر ته ظالم خو زما بچان دي بس یو کرا شو کیږي تی په دې کړه آباد خلک لیدل دي کر سره رنگونه مې د انسانانو لیدل دي نه مې لیدل او تی چیل دي هل یو سړی و شمشر سړی مولوی سما چمن در وسنه دی لري مال د مور شي دی چمن در وسنه دی صحیح سره د نو چا کنداري نفس نو چې کوټه زنه زما ترتیب نه دی جوړ شوی کني دغه بل ځای به خبر وس سپنسریا زنانه ده هغه ویلې ول ما چمن نو ویل یو می ټرین نو ویل دی ریل ګاډي یم چمن نو ویل دی کله ډیر اراده سړی دا ټرین بوم وینم ما چمن بوم وینم قرار ولارند کوټ سټیشن یو بل زنان هم سایګان د سره واقع مې روان سپنسر شي خاوین ته مو ویل هغه څه خرچم راکا ورسنو تر پارک نو ټرین بزوم شي قرار ولار په ټرین سو چمن لولاړو ټرین مې ویل دی ریل مې ویل دی
هل چې من شوا صبح دالت پر سټیشن باندې څه چاولي ما ولي وخوړلې بس ګاډي ګنټه بعد بیا کې راکښې بیرته صحیح سلو نو ګرځېده ډېر لوی شی دی پښتانه ولي وایي تر دغه تر کورني سړي نو هغه ګشته خر وایي ډېر شي او تورې خو نه ډېر ګران تورې دي دا ګشته خر خو بیخي ډېر ګلیانې کوڅې ور معلومېږي صحیح ای بل خو چې راووتی ښه ډېر کار به نه در لرم سید بیا پریشانه کېږئ چې هر وخت ما ته روپۍ را شروع کړې په هغه ورځ به زه سترګې تی ته مړې نه سمه صحیح سول او چې نه نو بیا به تی دغه چم کوئ سپین ږیرو به لږ خاشه مافي واخلم پروا نه لري نو د الله رسول فرمایي چې دغه کشنیانو ته به وویل چې ځئ ولاړ سئ جنت ته راوایه زما بابا وعدې کمه دي نو زه څنګه ولاړ سم او ورسې بابا وعدې دې پیدا که هغه هم در سره بوسم خو خیر عزیزانو الله رب العزت هم د هر ستړي وساتي ټول مسلمانان دي الله وساتي الله دې د ذلت او د رسوایي څخه وساتي الله دې د بدمرغۍ او د بدقسمتۍ څخه وساتي الله دې د اولاد د غم او د مشکل وساتي هر مسلمان دی الله وساتي او چې راغلي دي پر هغه دی الله رب العزت هغه صبرونه ورکړي لکه محمد رسول الله چې پر خپل بچي ور کړی صحیح سلو لکه 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 هغه صبر جمیل چې کوم بلل کېږي هغه دی الله رب العزت هر مسلمان ته ورکړي الله دې ویل او دې خپل منظور وګرځي الله دې خپل احکامات د جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم مبارک طریقې را نصیب کړي الله دې موږ بچان قریبان عزیزان له هر غمه له هر مشکله وساتي هر مسلمان دی الله وساتي او الله رب العزت پر دغه تور موږ بچان قریبان عزیزان ټول عالم انسانیت ته پر دې تور مرګ ورکړي چې مرید او لا اله الا الله محمد رسول